سلامونه دوستانو، دا ټیم 12 بجې دي. پرلط کې موجوده یم. ملګري دا دي چا ورونه لګولي دي. دغه غزمه ارتال والا خیمه ده. اوس ورځم دننه. دوی ناست دي، بیده دي، ویښ دي. الله دې حفاظت وکړي، یخم زیاتی. دوی ویښ که بیده دي ولې جانه؟ دغه دي دننه د عالم ټوله پراته دي. شو وای د خوب ونه بسم پیز محمد راغلی دی، ورسره ناست دی. زموږ مشر چیرې دی؟ هغه دی ناست دی. عزت افغان هم ناست دی. دا ملګری هم دی. مشره څنګه ارتال روان دی؟ وای انشاءالله ارتال روان دی، ارتال جاری دی. ملګري بیده دي. ښه موږ ارتال به درسه جاري شي. تجربه ملګرو بزرګرو بیده دي، نو خو چې بیا راکښنه یې بس دوی مه ښوروه. دوی د خپل آرام وکړي. خدای دې ستاسې د ټولو حفاظت وکړي. نو څرنګه یې؟ انشاءالله خپل خوندور یې. الله مې ملګری دی نه. ښه د اوس د خانانو د ملکانو د کوم ریاست چې دوی د دې څخه ډېر ستړي یو، الله لرو انشاءالله. د کوم چې کمپاینونه کوي، د کوم سیاسیان چېرته وایي د وطن دپاره د ولس دپاره کارونه کوو او په رښتیا نه کوي، ایمانداري نه لري. نو ایمانداري که یې درلوده دوی به کمپاینونه نه کوی، دوی به پر د علاقو نه ګرځېدی، غاړګۍ به نه په غاړه کوی او دوی به د ولس دپاره د وطن دپاره قرباني ورکوی. دوی به و بلګېډیر ته و ډي سي ته و ادارو ته به په کلکه جواب ورکړی وای. په وطن د وطن مشر، د وطن خان و ځان ته وایي، د وطن سیاسي و ځان ته وایي، د وطن د هغه په شان غټې پارټي و ځان ته وایي، او یو د بلګېډیر یا د ډي سي یا د ادارو جواب نه لري. خپل زموږ خپله خاوره ده، زموږ خپل وطن دی، زموږ پاکستان زموږ دی، موږ د پاکستان یو. لیکن پر دا رقم چې دوی زموږ سره کومه رویه اختیار کړې ده، دا د پاکستان پالیسي خپله د پالیسي نه ده. دا د یو بل ملک پالیسي دوی چلوي. دا د یو بل ملک حکومت دلته دوی پر موږ باندې لاګو کوي. موږ و بلګېډیر ته هم وایي، و بالا وکام ته هم وایي، نګران حکومت ته هم وایي چې ستا ستی پلار ولکه پر موږ باندې د بل حکومت باداري پر موږ باندې دلته لاګو کړي. زموږ خپل وطن، موږ د خپلې خاورې حکمراني به موږ دلته په خپله کوو. زموږ د سیاسیانو سره، زموږ د مشرانو سره زموږ دا ګیله ده چې زموږ د ځوانانو، د سپین ږیرو، د ستړو 3 میاشتې 10 شپې وسولې، لیکن زموږ مشران، سیاسیان، خانان رالل صرف د یو تقریر دپاره چې خپل پټو شیشې نه وکړي، خپله ویډیو یې وکړل چې پر میک باندې ځان ښکاره کړي چې موږ نو دا یو پرلط حمایت کړی دی. هېچا د پرلط حمایت نه دی کړی. په دې نه دی کړی چې دلته تقریر وکړي، ولاړل د خپله ځای پر ولاړه، په خپله یخو په ګرمو بنګلو کې ناست دي، په ګرمو ځایو کې ناست دي. دلته دا ولس در په دره ستړي ناست په روډ باندې. د خدای په قرآن چې مخ ته یې وګورې، د مخې خاورې رابهیږي. زموږ سیاسي او زموږ د ځان ته مخور وایي د ښار هغه هم روانې کمپین چلوي او بیا دوی یو ځای داسې نه غوث الله جانه په 3 میاشتو کې موږ ته ټول هغه سیاسیان معلوم شو. ولس ته ستا څه پیغام دی؟ ولس ته زما دا پیغام دی، ولس د سیاسیانو څخه مخ واړئ. دا زما یو خواست دی، دا زما یو تجویز دی. که ژوندی وم د دې ولس مخ جوم واړئ، که مړ وم هم د دوی مخ جوم واړئ. زموږ سره سیاسیانو په دا 40 کاله څه کړي؟ د چا په حکمراني کې خندق، د چا په حکمراني کې خردار تار، د چا په حکمراني کې دروازه، د چا په حکمراني کې پاسپورټ را باندې لاګو کېږي. حتی موږ به څه کوو، د اخره به موږ څه کوو، زموږ عوام به زموږ اخر پای څه شي؟ موږ به ریاست ته وایو، موږ د ریاست و بالا وکام ته وایو چې زموږ د باډر فیصله ومني. که زموږ د دې ځوانانو دلته موږ 500 ځوانان لیکلي دي، موږ نن 25 کسان په دې خامه کې کښېنولي دي. دا موږ په دې نه دي کښېنولي، دا موږ په دې کښېنولي 25 چې موږ به سره 25 که رښتیا زموږ سره پارټیانو والا همت کوي یا د دې وطن سره یې کوي، موږ سره 25 کوو یې. که زموږ دا تېر کال چې کوم MP و ایمنې راغلي دي، دا خو موږ له دې څخه مخکې چې راغلي ول، د هغه ټیمه سره د MP و د ایمنې د کور به یې را شروع کوو، در بلګېډیر در کلي پورې به د هر کور و مخ ته به
د هر ذمواره خان و مخ د کور مخ د هر سیاسي د کور مخ ته موږ دا رقم 25 سر راټولېږي خیمې به درو موږ هلته په کارتل کوو که مړه سولو پر هغه ځای کې بیا موږ هلته که مې په روډ غورځوي که مې سپۍ ته وراچي که مې هره خوا چې کوي بیا چې مړ سو نو بیا موږ هېڅ ګیله د چا سره نه لرو چې زموږ سره په ژوند کې وفا نه وکړل سیاسیانو خانانو ملکانو په مرګ کې وفا وکړي مسلمانان لري بیا چې موږ پر قبرو زموږ پر ادرو چې دوی بیا تقریرونه کوي بیا دوی سیاست کوي نه شابه شو هغو ته زه بیا په نالت غوث الله جانه د ولس غوښتنه ده او د ځوانانو دا غوښتنه ده ما ته په خپله میسیجونه کېږي او صادق خان ته کېږي نور زموږ دې ملګرو ته کېږي وایي مشر دې دلته نه کښېني آیا دغه ځوانانو خو ستا کم بلکل زموږ د ولس کم خلک د جذبات کوي بلکل هغه د هغو جذبات هم په حق یم او دلته زموږ په وطن کې چند دلالان سته چند د بلګېډیر د ادارو ټچ خلک سته یا دلته موږ ته په پرلت کې حالات خرابوي یا دلته دوی دا وایي چې دا خیمه نه ولې غوثلانه کې کښېنستی ولې سکیټشي نه کې کښېنستی ولې صدر صادق نه کې کښېنستی ولې مولوي منان نه کې کښېنستی ولې فیض محمد نه کې کښېنستی دا دریم قوت موږ ورته وایو دا دریم قوت سته د دې ادارو بچیان د دې ادارو په جامه کې چې پر هسې پر یو ځای کښېني نو ولې دوی د کلي مخ نه کوي بند ولې موږ د کانټینرانو په حمایت کې نالتي پر تا باندې نالتي ستا پر ملګرو چې ته زموږ ملګرتیا کوې په دا په دا 3 میاشتې ولس شپې نه وکړل بې ننګه بې غیرته نن د دې ولس په حمایت کې چې وا کانټینران که په دروازه کې کښېښو موږ یې په حمایت کې د دې خبرې ګس دې په تا خدای نالوي بې غیرته به بې غیرتي غیرتمن به غیرتمني د غیرت میدان د ولس میدان دا پرلت چې ټوله 22 پاټیانې په دې وطن کې سره ملګري دي هر قوم پکښې دي هر زی و خیلې پکښې دي موږ دا اعتراض نه دی کړی دلته چند د سرکار په خوله یا سرکار ادارې په خپله راپاروي ادارې ایسای د خوا د ایمای د خوا کمپاینونه چلیږي د اف سي د لوري چې 10 غایې ورلکې 15 غایې ورلکې بیا دوی په پرلک چې وویل هغه وویل چې دوی کومه خبره کوي بیا دوی ته اجازه ده نو موږ ولس ته دا یو پیغام لرو چې ورور موږ د وچ کلکې مجبورۍ کې ناست یو زموږ د ځوانانو د لغړۍ نه زه خپله ځان بې نه بولم چې زما لغړۍ زما د وطن بچی په احتجاج کې په کارتل کې ناست نو زه به هم کښېنم زه دغه خانانو ملکانو ته نه یم چې زه یا ووټ غواړم یا زه بنګله غواړم یا زه پیسې غواړم زه وچ کلک د وطن خدمت کوم په ایمانداري کوم که خانانو سیاسیانو کوی نو نن به دوی هم پر پراتالو ناست وای یا به د بلګېډیر په سترګې ور اچولي وای صرف خالي په کولو د سبوسو دپاره بس دې سره کور موده خدای مې ژوندي لره کتونکو تاسو وینئ ډېره د افسوس خبره ده زموږ ځوانان دلته وږي تږي په بوک هړتال کې دا دې ټول پراته دي د سهار 10 بجې څخه دوی دلته دا دې موجوده دي مشر غوث الله جان په خپله دا دې ناست دي ټوله دا دې اوس پراته دي فیض محمد دا دې شام پر سمه خو عزت افغان هم ویښ دی راځو عزت افغان صاحب ته هم ناست یې د سهار 10 بجو څخه څه احساسات کوې بس دغه احساسات کوو چې ورور پل چمتو یو ښه پل چمتو یو تر هغه ساعته دغه خیمه به نه پورته کېږي چې تر څو موږ پر دروازه اوښتي راوښتي نه یو او دغه پاسپورټ ختم شوی نه زما خپله دا کول دا واده ده چې تر هغه وخته صحیح نو دغه ډېره د افسوس خبره ده چې زموږ ځوانان پراته دي زموږ ملګری فیض محمد موجوده دی دا د 23 پر سمې دی راغلی دی چې شپې تقریبا 12 په بالا 12 بجې دي نو بس الله پاک دې رحم وکړي